د نیلو سره چې کم یوسف جان کم ملاقات کړی او په هغې کې چې کومه انټرویو شوه د هغې نه پس نیلو اوس څه وایي راځئ وګورئ. کوله خو د ویډیو ذکر علم چې ما خو باقاعده په هغه یوسف جان سره چې کوم ما ویډیو ورکړې ده په هغې کې خو ما د چا نه څه غوښتنه نه کړې، نه مې چا نه څه غوښتې دي، نه مې چا نه څه ویلي چې زما سره څه امداد وکړئ یا زما سره مالي امداد وکړئ. ما خو چاته د دې څه خبره نه ده کړې. او بیا بله خبره دا کوم چې زما مور هم دا خبره نه ده کړې. زما نه تپوس شوی دی چې لکه دا وبا چې کومه په هغو ورځو کې مطلب د کرونا د وبا د وجې نه خلکو په کاروبار باندې ډېر اثر پرې باسلی شوی. زما نه دا تپوسونه کړي باقاعده چې لکه مطلب ستاسو په کاروبار باندې څه پریشر پرې باسلی شوی دی او که نه دی. نو ما ورته چې ولې نه د ګانو والا د سینګرانو چې کوم شوګانې به کېدې کومې ګانې ریکارډینګ به کېدو نو هغه اوس نه کېږي. هغه وخت کې داسې حالات وو. نو زه یو خبره کوم، ما خو تر اوسه پورې د چا نه څه نه دی غوښتي. ما په هغه ریکارډینګ کې دا خبره هم کړې ده چې شکر الحمدلله زما کور دی. ما ته خو خلک وایي چې ستا کور ده، نو مل زه څه وکړم د دې کور د دیوالونو نه دا ګټې وشکم دا وخورم. ما دا خبره کړې ده خو ما دا نه دی ویلي چې زما کور نشته، زما ګاډی نشته، زما ځای نشته، زیږی نشته. خو لکه زه یو خبره کوم، لکه دا خلکو ډېر غلط سوچ دی او ډېر غلط مطلب سمج لري. زه خدا نه غواړم زه د چا په کار کې کار نه ساتم، نه چا پسې خبرې کوم، نه چا په ژوند کې راځم، نه چا په لایف کې راځم، نه چا په مطلب ویډیو باندې څه دغه ورکوم، نه چا په اډیو باندې څه دغه ورکوم. نو زه تاسو ته اپیل کوم، منت کوم، زاري کوم پلیز چې زما په لایف کې یا زما په داسې خبرو کې په دې کې څه دغه مه کوئ، دخل مه کوئ. تاسو به ډېر مننئ. زه خو چا سره څه غوی ما لانجه کونجه هېڅ نه کوم، نه مې څه کار شته، نه مې چا سره دې خبرو کار شته. خو به هر حال دا خبره کوم چې لکه زه په دې خفه شوم چې ما صرف دا خبره کړې ده چې زموږ د دې فن خلکو له څوک اهمیت نه ورکوي، مطلب څوک یې قدر نه کوي. او ما چې په کوم ټایم جوړلی دي، په کومه خبره جوړلی دي، تاسو خبرې سوچ وکړئ، لکوټه د زړه نه لکوټه سمج پې وکړئ. ما د چا نه څه نه دي غوښتي. الله هر څه ورکوي، انسانان بس یې چاله بس ورکوي. او بل دا ما په هغه وخت کې چې زما مور په پېښور کې په آی سی یو کې پرته وه او تقریبا د هغې 3-4 میاشتې بې هوشه وه او د هغې دپاره ما صرف د دعاګانو اپیل کړی. ما په هغه وخت کې څه نه دي غوښتي. نو زه اوس به څنګه له دې خلکو نه څه وغواړم؟ الله بني ادم پوره کولی شي، بني ادم نشي پوره کولی. الله پاک هر څه کولی شي. څوک به چاله څه ورکي، خو به هر حال د یو ښه خبره نه، د یو ښه مطلب د یو ښه سوچ نه د خلکو غلط مطلب مالی. ما ښه خبره کړې، ما غلطه خبره نه ده کړې او نه مې چا څه غوښتې دي. باقاعده هغه نمبر هغو ورکړی زما د رور ټیک شوه، خو زما د رور هغه نمبر به بند مي. ما له چا څه نه دي غوښتي، ما له چا نه خیرات غوښتلی، نه مې چا د دې څه تمه کړې ده. مهرباني وکړئ، ما پسې دا خبرې مه کوئ. ما کله ویل چې زما کور نشته، ما کله ویل چې زما ګاډی مه کوئ، د چا امداد هغه ته نه یې مناسته. په یوسف جان باندې هغه داسې الزام نه دی لګولی، خو د خیبر نیوز یو صحافي زه یې نوم نشم اخیستی، هغه په یوسف جان باندې الزام لګولی دی چې دا د خلکو خواله تللی دی. نیلو یې خاص کر یادوله چې د نیلو په سوات کې تقریبا 4-5 کورونه دي او هغه په کرایه ورکړي دي. هغه په یوسف جان الزام لګول دی چې د خلکو کم نمبر د نیلو دلې ورکړی دی او خلکو ته دا ویلي دي چې د سره مدد وکړئ، دا ډېر زیات غریبانان دي. نو هغې چې هغه د خیبر نیوز کم نماینده چې دی د هغې مطابق چې د نیلو په سوات کې 15-16 کورونه دي، دې ته د امداد هیڅ قسمه ضرورت هغه نشته.